هر کله چې فارغ شه د بیان د اسم نه شروع وکړله په بیان د فعل. وحد الفعل او تعریف د فعل. کلمتون دا یو کلمه ده، داسې کلمه ده تدلو چې دلالت کوي علی معنن په یو معنا باندې، داسې معنا فی نفسها چې هغه موجوده وي په ذات د دې کلمې کې، او دا کلمه به په هغه معنا باندې دلالت کوي دلالتن په داسې دلالت سره مقترنتن چې یو ځای کېدونکی وي د زمانې ذلک المعنا د زمانې د دغه معنا سره. فعل یوه کلمه ده چې دا په یو معنا مستقله دلالت په داسې دلالت کوي چې د دغه معنا مستقل هغه زمانه هم تا ته درښیي. ضرب وهلو ته وایي او ضربم وهلو ته وایي، خو ضربه داسې وهلو ته وایي چې تا ته د وهلو زمانه مو ښودله چې ګوره تېر شوې زمانه، یضربو تا ته د وهلو زمانه هم درښیي او وهل هم درته درښیي چې دا د راروانې زمانې دي یا د موجوده زمانې، درې زمانې دي که فعل زمانه ماضی، زمانه حال، زمانه استقبال. په فعل کې دا کمال دی چې دلالت په معنا مستقله کوي، خو په داسې دلالت سره چې هغه دلالت یو ځای شوی دی د زمانې د دغه معنا سره، زمانه د دغه معنا هم درته درکوي. خوړل او وهل او دا ټول معنی دي که کلمتون دا یوه کلمه ده تدلو چې دلالت کوي علی معنن په یو معنا باندې، هسې معنا فی نفسها چې هغه موجود ده په ذات د دې کلمې کې، دلالتن په داسې دلالت کولو سره مقترنتن چې یو ځای کېدونکی دی د زمانې ذلک المعنا د زمانې د دغه معنا سره. لکه ضربه یو مثال دی، یضربو بل مثال دی، اضرب د امر ولا بل مثال ورک. اضرب کې زمانه پرته ده، اضربو وګوره دا اضرب یو په وهلو دلالت بل په زمانې دلالت کوي چې د راروانه زمانه کې دا سړی وه. کلمتون په دې تعریف کې جنس دی، یعنې کلمه خو اسم هم یو کلمه ده، فعل هم یو کلمه ده، حرف هم یو کلمه ده، درې واړو ته شامل شي. تدل علی معنن فی نفسها چې ویلو نو دې سره دنه حرف خارج، دا په تعریف کې فصل اول دی. حرف خارج هغه دلالت په معنا فی نفسها نشي کولی، او دې دلالتن مقترنتن بزمان ذلک المعنا سره دنه اسم خارج، دا په تعریف کې دویم فصل جنس او فصل نه تعریف جوړي. په دې سره چې اسم خارج چې اسم دلالت کوي په معنا فی نفسها باندې، خو هغه دلالت کې اقتران نه وي، زمانې سره به کې تعلق نه وي، او فعل کې به د زمانې سره تعلق وي. دا فی نفسها لفظ مخکې ویلی شوی دی، ما تاسو ته دا اشکال ښودلی دی چې کلمه د فی راځي د پاره د ظرفیت، مدخول لفی به ظرفی د ما قبل. نفسها معنی نفس کلمه دا ظرف شه د معنا د پاره، د فی نه مخکې معنا هم ټکی ذکر فی دلالت په دې کوي چې دا نفس کلمه ظرف دی د پاره د معنا. دا ظرفیت صحیح ځکه نه دی چې ظرف یا زمانه وي یا مکان، او دا نفس کلمه خو نه زمان دی او نه مکان دی، نو دا څنګه ظرف دی؟ فی خو په ظرفیت دلالت. جواب دا دی چې دغه قاعده په ظرف حقیقي کې ده، ظرف حقیقي کې دا قاعده ده چې دا ظرف به یا زماني یا به مکان، یا به یو زمانه باندې دلالت کوي یا به یو مکان باندې. دا فی دلته د ظرف حقیقي د پاره نه دی، دې ته ظرف مجازي وایي. ظرف مجازي څنګه؟ ظرف په لغت کې لوښي ته وایي. یو لوښي کې چې اوبه واچي هغه اوبه محفوظ شي، بل لوښي ته محتاج نه. نو د دې فی نفسها مطلب دا دی چې دا کلمه چې په کومه معنا باندې دلالت کوي که نه، دا معنا په دې کلمې کې پرته ده، خو بلې کلمې د دا معنا نه محتاج. دا ذات د کلمې یو ظرف شه، دا ذات د کلمې ظرف شه د دې معنا دپاره که نه، یو لوښی شو، نو دا معنا پرته ده په دې لوښي کې، په دې کلمه کې پرته ده. لکه څنګه چې اوبه په هغه لوښي کې پرتې نو دا اوبه بل لوښي ته اوس نه محتاجه کېږي، دې کې محفوظ شي. خو د فی نفسها مطلب هم دا دی چې دا معنا د فعل او معنا د اسم به په دې خپله کلمه کې پرته وي، بلې کلمې ته به دا معنا محتاجه نه. خلاف د معنا د حرف، حرف داسې کلمه ده چې هغه په معنا دلالت کوي، خو معنا په ذات د دې کلمې کې نه ده پرته، په ذات د دې کلمې کې نه ده پرته. معنا دا ده
چې د حرف چې کومه معنا وي نو هغه یو ځای کولو د بلې کلمې ته محتاج وروسته به په دې پوه شو او د فعل او د اسم دواړو په باره کې ویل چې دا په معنا فی نفسها دلالت مطلب دا دی چې دا به داسې کلمه وي چې د دې چې کومه معنا ده دا معنا به د دې کلمې نه معلومیږي دا کلمه به د خپله معنا ښکاره کوي محتاجه به په دې کې بلې کلمې یو ځای کولو ته نه وي په دې سره ته بله کلمه یو ځای نه کړي نو هم به دا فعل خپله معنا ښکاره کولی شي ښودلی د ضربه سره که ته بله کلمه یو ځای نه کړي نو هم دا ضربه خپله معنا ښیي او دا اقتران چې ذکر شو نو محترمو په یو خبره ځان پوه کوي آسې به په کتابونو کې دې کتابونو کې به په اوچتو درجو کې استادانو نه بار بار اورئ چې وایي مفهوم د فعل مرکب دی د حدث نسبت زمان ډېر کله دې استادان شاګردانو ته یو ټکی وایي خو د هغې په معنا باندې شاګردان نه پوهېږي وړو کتابونو کې ورته وضاحت نه وي شوی او غټو کتابونو کې د استادانو دا خیالي چې دا خبره اسانه ده دا پې پوهېږي مفهوم د فعل مرکب دی د حدث نسبت زمان یعنې په معنا د فعل کې درې شیونه په یو ځل باندې ادا کړي ضربه معنا څه ده وهلي کړو یضربو معنا ده د وهل کوي یا وهل به کوي اکله خوړلي کړو یا کلو خوراک کوي یا خوراک به کوي نصر امداد کړي او ینصر امداد کوي یا امداد به کوي هر فعل چې تاسو والی هر فعل د دې دا معنا د درې شیونو نه جوړه ده درې شیونه دي چې د دې نه معنا د فعل جوړي یو حدث دریم نسبت دریم زمان حدث خو دغه نوي کار ته وایي لکه ضربه کې نوی کار د څه شي دی د وهلو اکله کې نوی کار د څه شي دی خوراک شریبه کې نوی کار د څه شي دی کل قاله کې نوی کار د څه شي دی د خبرو کو دا خبرې مې یو کار دی د کارونو نو فعل یو دلالت په حدث باندې کوي حدث نوی کار دی دویم فعل دلالت کوي په نسبت باندې چې په هر فعل کې نسبت پروت دی یو نامعلومه فاعل په هر فعل کې نسبت چاته پروت دی لکه یو نامعلومه فاعل ضرب وهلي کړو یو چاته نسبت وشو اکله خوړلي کړو یا کولو خوړل کوي یو نامعلومه فاعل ته په هر فعل کې نسبت کوش هغه کم فاعل چې وروسته ذکر شي هغه خو به معلوم فاعل کنه هغه خو وروسته ته ذکر کی که په ضربه کې چاته د ضمیر راځي کنه هغه ضمیر چې یو کس ته راځي کی هغه ضمیر چې دی نو هغه خو یو معلوم دار فاعل خو د دې ضمیر نه او د فاعل نه علاوه په خپل په دې فعل کې یو نسبت پروت دی چاته نسبت پکې کیږي یو نامعلومه فاعل د دې وجه نه خدای وروسته چې کوم فاعل ذکر شي خلک وایي دا په شان د جز دی د فعل فاعل په شان د جز د فعل نه ځکه چې په هر فعل کې یو نسبت پروت دی یو نامعلومه فاعل ته نو چې نسبت پکې یو نامعلومه فاعل ته پروت دی دا د فعل د معنا نه یو جز دی ته چې وروسته فاعل ذکر کې هغه په شان د جز شوی فاعل کل جز وي د فعل تاسو به د علماو نه دا ټکي اورئ چې فاعل کل جز وي معنا په شان د جز وي د فعل مفهوم د فعل مرکب دی د درې څیزونو نه یو حدث دی حدث دغه نوي کار ته دویم پکې نسبت دی معنا دا چې هر فعل کې نسبت کېږي او نامعلومه فاعل دریم پکې زمانه پرته ده ضربه وهلي کړو ګوره دې کې کتاب څخه په خپله یو وهل معلوم او پکې نسبت معلوم شو او بل پکې تېرې شوې زمانې ته اشاره راغله که نه ته چې کړي وو خو تېره شوې زمانې معنا کوي یا ضربو وهل کوي وهل به کوي په دې کې را روانې زمانې ته اشاره نو مفهوم د فعل مرکب دی د حدث نسبت زمان نه دا څه کې یاد معنا د فعل مرکب ده د حدث نسبت زمان نه نو دلته د دا عرض کومه چې تاسو ته چې دا کتاب وایي چې د معنا د فعل چې د مقترنه وي د زمانې سره یو ځای شوي د یوې زمانې سره نو د معنا د فعل نه دغه مجموعه معنا نه ده مراد چې ګنې دا مجموعه د حدث نسبت زمان درې واړه به ترمیم شي د زمانې سره
دا درې واړه تعلق نه لري د زمانې سره. په دې درې واړو کې خو دننه زمانه په خپل هم پرته ده. د زمانه د زمانې سره تعلق لري نه، زمانه د زمانې سره تعلق نه لري. دا کوم څیزونه چې د زمانه کې کېږي دا څیزونه چې دي دا تعلق لري د زمانې سره. زمانه په خپل مقترنه نه د زمانې سره. نو په دې وجه دا خبره یاد کړئ چې دا مجموعه معنا د فعل چې مرکب ده د حدث نسبت زمان نه، دا مجموعه معنا دا یو ځای شوی د زمانې سره نه ده. د زمانې سره د دې نه صرف دا حدث چې دی نو دا مقترن دی د زمانې. حدث یو جز د معنا د فعل چې هغه حدث دی د دې اقتران به راځي د زمانې سره. وحد الفعل او تعریف د فعل. کلمتن دا یو کلمه ده تدل چې دلالت کوي علی معنی ته یو معنا باندې، داسې معنا فی نفسها چې هغه په ذات د کلمې دلالتن په داسې دلالت کولو سره مقترنتن چې یو ځای کېدونکی به وي دا دلالت بزمان ذلک المعنی د زمانې د دغې معنا سره. لکه ضربه شو، یضربو شو، اضرب شو. بعضې سوالات جوابات ما مخکې تاسو ته ویلي دي. یو سوال د هغې نه بیرته ستاسو ذهن ته راولم. په تعریف د اسم کې مې ویلی و، په تعریف د فعل کې مو وایي اسماء افعال. اسماء افعال خو تاسو نحو امیر کې زده کړي دي چې بعضې په معنا د ماضي راځي او بعضې په معنا د امر حاضر راځي. هی ها ته معنا دا ده چې لرې و، روی د معنا دا ده دله مهلت ورک. نو دا اسماء افعال چې بعضې په معنا د ماضي دي او بعضې په معنا د امر حاضر دي، د دې په معنا کې هم اقتران راغی د یوې زمانې سره، تعلق د یوې زمانې سره راغی. نو دا تعریف د فعل په اسماء افعال باندې صادقېږي. حال دا دی چې اسماء افعال خو فعل نه دی، دا اسم دی. جواب دا دی چې مراد په اقتران سره هغه اقتران نه چې په اعتبار د وضع سره دی. په اصل وضع کې چې اسماء افعال واضع وضع کول نو د داسې معنو د پاره وضع کړي دي چې په هغې کې تعلق او اقتران د زمانې سره نه و. دا خو په عارض د استعمال سره په استعمالاتو کې بیا اسماء افعال د عربو د داسې معنو د پاره استعمال کړل چې هغې کې تعلق د زمانې ماضي سره دی، د زمانې مستقبل سره دی. اسماء افعالو کې اقتران د زمانې سره دا په کوم وخت کې راغلی؟ په اعتبار د استعمال سره راغلی دی، په اعتبار د اصل وضع سره نشته. نو موږ تعلق د زمانې سره چې په تعریف د فعل کې وایو دا کوم اقتران معتبر دی چې په اعتبار د اصل وضع سره اعتبار د استعمال سره نه وایو. استعمال خو عارضي شی دی.